بسم الله الرحمن الرحیم. نبیه مدثر یم د اووم ټولګي د کیمیا مضمون لپاره ستاسو په خدمت یم. لکه څنګه چې په تېرو درسونو کې موږ او تاسو د اووم ټولګي لومړی څپرکی یا هم لومړی فصل پای ته ورسوئ، نو راځو د هغه په ادامه سره دویم څپرکي یا هم دویم فصل ته د دویم فصل د لومړي لوست څخه به را شروع کړو چې د مادې ډولونه دي. راځو په دې درس کې لومړی د مادې ډولونه مطالعه کوو چې ماده درلودونکې د کومو ډولونو ده او هر ډول یې کوم خواص لري. همدارنګه د دوی ځینې کیمیاوي تعاملونه به پکښې کې مطالعه کوو. لومړی راځو د مادې د ډولونو څخه یې شروع کوو. موږ او تاسو په تېر یونټ کې په تېر فصل کې موږ او تاسو یو شی ویلی و د مادې د حالتونو په نوم سره. موږ ویلي وه چې ماده چې ده هغه خپله درلودونکې د حالتونو ده. چې دته چې ویل کېږي د مادې حالتونه، چې د مادې حالتونه مو مخکې لوستي وه چې ماده چې ده هغه خپله درلودونکې د درو حالتونو ده، چې یوه حالت ته یې جامد حالت ویل کېږي، همدارنګه دویم حالت ته یې مایع حالت ویل کېږي، او همدارنګه دریم حالت ته چې دی هغه ته ګاز حالت ویل کېږي. معنا دا چې یو د مادې حالت دی چې مواد په کوم حالت کې دی، د دوی هغه حالت موږ ته راښیي چې یا به مواد په جامد حالت کې، یا به په مایع حالت کې، او یا به په ګاز حالت کې. دویم شی چې نن موږ او تاسو وایو هغه د مادې د حالتونو سره توپیر لري، هغه د مادې ډول دی چې په کومو ډولونو سره ماده یا مواد چې دی هغه پیدا کېږي. یعنې تاسو یې د حالت او همدارنګه د ډول سره دلته په دې کې سره ګډوډوئ مه، یا هم د دې سره یې یو ځای کوئ مه. حالت چې دی هغه د ډول سره توپیر لري. نو راځو نن د مادې ډولونه وایو چې یوه ماده درلودونکې د کومو ډولونو ده. د مادې ډولونه موږ وایو عموما مواد چې دي زموږ او ستاسو په شاوخوا کې چې پیدا کېږي، دا مواد عموما په دوو رقمونو سره پیدا کېږي. یو دا رقم یې چې بالکل خالص مواد وي، هیڅ شی د دوی سره نه وي ګډ، او همدارنګه بل بیا داسې مواد وي چې هغه خالص نه وي بلکې ناخالص وي، نور مواد د دوی سره ګډ شوي وي. نو د دې څخه موږ داسې ویلی سو چې ماده چې ده هغه خپله په څو ډولونو ویشل شوې ده، په دوو ډولونو ویشل شوې ده، چې یو ته ویل کېږي چې یو ته یې موږ وایو خالصه ماده، یا هغه ماده چې د یو شان ذرو څخه جوړ شوي وي، یا خالص مواد، او بل ته چې ویل کېږي بل ته وایو ناخالصه ماده یا هم ناخالص مواد. دلته دغه ناخالصې مادې ته موږ او تاسو مخلوط هم وایو. ناخالصې مادې ته مخلوط هم څه رقم کېږي ورته ویل کېږي. دغه خالصه ماده یا هم خالص مواد چې دي دا بیا خپله بیرته په دوو ډولونو ویشل شوي دي. یعنې د خالص مواد بیا خپله بیرته په دوه رقمه سره پیدا کېږي. یو به دا رقم چې د عنصر په شکل سره به پیدا کېږي، بل به دا رقم چې د مرکب په شکل سره به پیدا کېږي. یعنې مرکب ته هم موږ خالص مواد ویلی سو، عنصر ته هم خالص مواد ویلی سو، او د پیریاډیک ټیبل یا د مندلیف د جدول پر اساس باندې بیا موږ داسې هم ویلی سو چې عنصرونه چې بیا دي هغه بیا خپله بیا په پیریاډیک ټیبل کې عموما په دوو رقمونو سره پیدا کېږي، چې یو ته ویل کېږي یو ته فلز ویل کېږي، او همدارنګه بل ته غیر فلز ورته ویل کېږي. یعنې یا به فلزي یا به هم غیر فلزي دغه عنصر. او ناخالصه ماده یا هم مخلوط چې دی دا هم په خپله پر دوو ډولونو سره پیدا کېږي، یا په دوه رقمونو سره دی چې دی هغه پیدا کېږي. یو چې دی موږ دې ته وایو متجانس مخلوط یا هم متجانسه ناخالصه ماده. هر رقم چې تاسو وایاست متجانس مخلوط، چې دغه متجانس مخلوط ته بیا خپله بیرته محلول هم ورته ویل کېږي. دې ته بیا موږ خپله محلول یا سولوشن هم وایو. او بل چې دی هغه غیر متجانس مخلوط دی. غیر متجانس مخلوط او همدارنګه غیر متجانس مخلوط، یعنی عموما مواد یا ماده چې ده هغه پر څو ډولونو ویشل شوې ده، په دوه ډولونو ویشل شوې ده، چې یو ته وایو چې خالصه ماده، همدارنګه بل ته وایو ناخالصه ماده. چې دغه ناخالصې مادې ته خپله بیا چې ویل کېږي مخلوط هم ورته ویل کېږي. چې دا ناخالصه ماده بیا پر دوو ډولونو ویشل شوې ده، چې یوه ته یې ویل کېږي یوه ته یې عنصر ویل کېږي. یعنې عنصرونو ته هم موږ ناخالص مواد وایو او مرکبونو ته هم ناخالص مواد وایو. لکه څنګه چې موږ او تاسو د مندلیف د جدول څخه پوهیږو چې عنصرونه بیا خپله په دوه رقمه سره د مندلیف په جدول کې پیدا کېږي، چې یوه ته
فلزات ویل کېږي، همدارنګه بل ته غیر فلزات ویل کېږي. او د دې ترڅنګ ناخالصه ماده چې ده یا مخلوطونه چې دي دا هم په دوو ډولونو ویشل شوي دي یا هم په دوه رقمه سره پیدا کېږي چې یوه ته متجانس مخلوط یا محلول ورته ویل کېږي، همدارنګه بل ته غیر متجانس مخلوطونه ورته ویل کېږي. یعنی دا ټوله د موادو یا د مادې هغه ډولونه دي چې هغه د دې ډیاګرام چې و هغه مو په دا رقم سره جوړ کړئ. اوس راځو موږ او تاسو لومړی د دوی څخه ناخالصه ماده مطالعه کوو او د ناخالصې مادې څخه وروسته بیا پسې راځو خالصه ماده. کله چې موږ او تاسو ناخالصه ماده مطالعه کوو نو د ناخالصې مادې په مطالعه کې لومړی موږ ناخالصه ماده پیژنو، بیا مخلوط پیژنو، بیا د مخلوط دواړه ډولونه وایو او همدارنګه د مخلوط دغه د دواړو ډولونو اجزاوې پیژنو او د هغه څخه وروسته بیا خالصې مادې ته ځو. په خالصه ماده کې عنصرونه وایو، مرکبونه وایو، فلزات او همدارنګه غیر فلزات پیژنو چې د هر څه د ټوله څه شي دي. لومړی راځو د ناخالصې مادې یا د مخلوط څخه شروع کوو چې ناخالصه ماده یا مخلوط خپله څه شي ته ویل کېږي. ناخالصه ماده یا مخلوط چې دی دا خپله څه شي ته ویل کېږي. مخکې مو ویله چې مخلوطونه یا ناخالص مواد چې دي دا په خپله پر دوو ډولونو ویشل شوي دي چې یوه ته موږ وایو چې متجانس مخلوط چې دغه متجانس مخلوط ته بیا موږ خپله بیرته محلول هم ویلی او بل ته وایو چې غیر متجانس مخلوط چې دغه غیر متجانس مخلوط هم د مخلوطونو څه شي دی یو ډول دی. لومړی راځو مخلوط پیژنو چې مخلوط څه شي ته ویل کېږي. داسې ویلی سو چې مخلوطونه د هغه مواد دي چې د دوو یا څو موادو څخه جوړ شوي وي یا د دوو یا څو توکو څخه جوړ شوي وي چې دغه دوه یا څو مواد یې خپل خواص ساتي. یعنې موږ داسې وایو چې مخلوطونه هغه مواد دي چې د دوه یا څو توکو څخه جوړ شوي وي او جوړونکي مواد یا جوړونکي توکي یې خپل خواص څه په وکړي وساتي. دغه مواد د مخلوط په نوم سره یادیږي. معنا دا چې مخلوط موږ هر هغه شي ته وایو چې د دوو یا څو شیانو د یو ځایوالي څخه لاسته راغلی. معنا یوه شي ته مخلوط نسو ویلی، څو شیان به سره ګډیږي نو د دې څخه چې کوم مواد لاسته راځي دغه موادو ته بیا خپله مخلوط یا میکسچر هم ورته ویل کېږي. چې دغه مخلوطونه بیا موږ او تاسو مختلف ډولونه لرو د مخلوطونو چې په خپل ورځني ژوند کې موږ او تاسو وینو. هغه لکه جامد په جامد کې مخلوطونه، داسې زیاتره وخت جامد په جامد کې یعنی یو شی یو جامد شی په د بل جامد شي سره ګډ سي نو خو دوه مواد سوله دې ته مخلوط ویل کېږي. نو موږ وایو جامد په جامد کې مخلوط چې د دې مخلوط مثال موږ داسې ویلی سو لکه کشمش او نخود چې یو د بل سره ګډ کو یو مخلوط لاسته راځي، خو دغه دواړه چې جامد مواد یو د بل سره یو ځای سوي دي نو دغه مخلوط ته جامد په جامد کې مخلوط ویل کېږي. همدارنګه مخلوطونه ډېر نور ډولونه لري لکه د مثال په توګه سره جامد مواد په مایع کې چې د دې دا مثال چې دی ډېر عام دی په موږ په ټولنه کې لکه څه شي جامد په مایع کې لکه څه شي لکه د مثال په توګه سره جامد سوډیم کلوراید یا جامد مالګه راخلم په اوبو کې اچوم. د مثال په توګه سره مثلا فرض کړئ چې دا یو بیکر دی، راځم په دې بیکر کې یو اندازه سوډیم کلوراید اچوم یا د خوړو مالګه اچوم. دغه د خوړو مالګه دلته براسو یو اندازه اوبه به ور واچوم، په د بیکر کې یو اندازه اوبه اچوم او بیا راځم دغه اوبو ته یا هم دغه اوبو ته یا دا واټر یا هم H2O ته یو اندازه سوډیم کلوراید یا د خوړو مالګه ور اچوم. اوس دغه د خوړو د مالګې حالت ته که چیرې موږ راسو د موادو د حالتو پر اساس باندې د خوړو مالګه چې ده دا په خپله په جامد حالت کې ده، دا په سره کم حالت کې ده، دا په خپله په جامد حالت کې ده. او اوبو ته که چیرې موږ راسو اوبه چې دي هغه په خپله په لیکویډ حالت کې دي، هغه په سره کم حالت کې دي، په مایع حالت کې دي. دلته چې زه دغه مایعاتو ته دا جامد ور اچوم نو خو یو مخلوط مې جوړ کړي که نه نو دغه مخلوط ته که مخلوط ویل کېږي جامد په مایع کې مخلوط ورته ویل کېږي. همدارنګه مثلا بل ډول مخلوطونه چې موږ لرو هغه جامد په ګاز کې مخلوطونه لرو، جامد مواد چې په ګاز کې. اوس نو جامد مواد په ګاز کې څنګه دا داسې ویلی سو لکه د مثال په توګه سره د خاورو بستر کې چې په هوا کې اوس هوا چې ده هغه موږ او تاسو وایو چې د ګازونو څخه جوړه سوې ده. مثلا هوا که چیرې فرض کو
نو هوا موږ او تاسو ټول خبر یو چې هغه د غازونو څخه جوړه شوې ده. په تیرو درسونو کې هم موږ او تاسو ویلي دي چې کچېرې هوا موږ راواخلو نو هوا چې د هغه د مختلفو غازونو څخه جوړه شوې ده چې په دې کې په پریمانه اندازه سره اکسیجن شته، همدارنګه په کم اندازه سره هایدروجن شته، کاربن ډای اکساید شته، همدارنګه د نایتروجن غازونه دلته په هوا کې موجود دي. اوس کچېرې په دغه هوا کې موږ او تاسو د خاورو بسر کې ولرو نو دلته هوا د غازونو څخه جوړه ده، د خاورې بسر کې چې دی هغه جامد دي. نو دغه د خاورو بسر کې چې دی د دې سټیټ یا حالت ته چیرې وګورو هغه په جامد حالت کې او خپل هوا چې ده هغه موږ تاسو خبر یو چې د غازونو څخه جوړه شوې ده. نو داسې ویلی سو چې دغه کچېرې د خاورو بسر کې په هوا کې وي نو دلته یو مخلوط جوړ سو چې دغه مخلوط ته خپله چې ویل کېږي جامد په غاز کې مخلوط ویل کېږي چې غاز چې دی هغه خپله هوا ده او جامد چې دی هغه دغه د خاورو بسر کې یا هم دغه د خاورو ټوټې دي. د هغه ترڅنګ موږ د مخلوطونو ډیر نور ډولونه لرو لکه مایع په مایع کې. مایع په مایع کې خو یو عام مخلوط دی چې دا مثلا ډیر مایعات شته. د مثال په توګه سره کچېرې مثلا موږ راسو په یو بیکر کې د مثال په توګه سره یو اندازه اوبه واچوو، مثلا فرض کړئ چې دلته په دا بیکر کې یو اندازه اوبه دي څه دي دغه اوبو ته زه راځمه دا اوبه دي دغه د اوبو حالت یا هم سټیټ چې دی مثلا د اوبو حالت چې دی د مثال په توګه اوبه خو موږ ټول خبر یو چې واټر یا هم اوبه چې دی هغه په مایع یا هم په لیکویډ حالت کې. زه دغه مایع اوبو ته راځمه الکول راچوم، د مایع اوبو ته راځم چې راچوم مثلا الکول راچوم. دلته دغه مایعاتو ته چې ما الکول ور واچوله الکول په خپله په سره کم حالت کې دی په مایع حالت کې دي. نو د دې څخه یو مخلوط لاسته راځي. ولې؟ ځکه موږ تاسو مخکې لا داسې وویله چې مخلوطونه خپله د دوو یا څو توکو څخه جوړ شوي. نو اوس چې اوبه د چا سره یو ځای شولې؟ اوبه رالې د الکولو سره یو ځای شولې. اوبه او الکول یو د بل سره سپوس وله یو د بل سره ګډ شوله نو خو یو مخلوط یې لاسته راوړي او دغه مخلوط ته چې ویل کېږي مایع په مایع کې مخلوط ورته ویل کېږي. همدارنګه ډېر نور مثالونه لرو، مثلا مایع په غاز کې داسې لکه غبار چې مثلا د اوبو څاڅکي مثلا په هوا کې د خپل چویل کېږي د خپل مایع په غاز کې مخلوط ورته ویل کېږي یا غاز په مایع کې مخلوط. غاز په مایع کې مخلوط چې دی هغه هم د مخلوطونو یو ډېر عام ډول دی چې دا موږ تاسو ډېر په خپل ژوند کې وینو چې د دې یو ښه مثال موږ تاسو خپل مشروبات ویلی شو. مشروبات عموما چې شي وي دی مایعات وي خو دغه مایعات خپله درلودونکي د یو اندازه غاز وي. نو موږ داسې وایو چې غاز په مایع کې مخلوطونه هم شته چې د دې تر ټولو ښه مثال چې دی هغه خپله دغه مشروبات دی. همدارنګه غاز په جامد کې مخلوطونه شته. غاز په جامد کې مخلوطونه موږ داسې ویلی شو لکه سنگ پای چې وایي یا د پښو ډبره چې ورته وایي په هغه کې د دې مثال موږ ویلی شو چې غاز په جامداتو کې وي. همدارنګه یو بل عام مخلوط چې مثلا هغه غاز په غاز کې مخلوط دی. غاز په غاز کې مخلوط ډیر عام دی او ډیر ښه د پوهاوي مخلوط دی چې په اسانه سره موږ کولی شو چې په پوه شو. لکه څنګه ما تاسو مخکې ویله چې هوا د مختلفو غازونو څخه جوړه ده. هوا د مختلفو غازونو چې د هغو غازونو د جملې څخه لکه اکسیجن، لکه کاربن ډای اکساید، لکه هایدروجن، لکه نایتروجن. اوس نو چې هوا د مختلفو غازونو څخه جوړه شوې ده نو آیا د هوا خپله یو مخلوط نه دی؟ ولې دا غازونه خو یو د بل سره ګډ دي په د هوا کې. نو موږ داسې نسو ویلی چې هوا خپله یو مخلوط دی. نو ویلی سو چې هوا خپله څه شي دی؟ یو مخلوط دی. څه ډول مخلوط دی؟ غاز په غاز کې مخلوط دی. یعنې هوا چې ده هغه خپله څه شي دی؟ یو مخلوط دی. څنګه مخلوط دی؟ غاز په غاز کې مخلوط دی. هوا خپله څه شي ده؟ یو مخلوط دی او دغه مخلوط ته موږ څه وایو؟ غاز په غاز کې مخلوط ورته ویلی شو. همدارنګه د دې څخه وروسته د هغه څخه وروسته راځو پسې موږ او تاسو د مخلوطونو د ډولونو څخه راځو متجانس مخلوطونه را شروع کوو. مخلوطونه مو وپېژندله چې مخلوطونه چې دي خپل مختلف ډولونه لري. په مختلفو ډولونو سره موږ کولی شو چې مخلوطونه پیدا کړو. راځو اوس د هغې څخه وروسته لکه څنګه چې مې مخکې درته ویله مخلوطونه په خپله پر دوو ډولونو باندې ویشل شوي دي. مخلوطونه په خپله څه شي شوي دي؟
پر دوه ډولونو باندې ویشل شوي دي چې د دې د جملې دغه یو څو دانې چې موږ او تاسو ویل دا عمومي د مخلوطونو هغه دغه مخلوطونو چې دومره دا رقم مخلوطونه شته زموږ او تاسو په شاوخوا کې اوس دغه مخلوطونه څه ډول مخلوطونه دي اوس ګاز په ګاز کې څه ډول مخلوط دي جامد په مایع کې څه ډول مخلوط دي دلته راځو اوس د مخلوطونو په ډولونو کې دا پیژنو موږ ویل چې مخلوطونه دوه ډوله لري اول چې دی هغه مو متجانس مخلوط ویلي همدارنګه دویم چې دی هغه مو غیر متجانس مخلوط ویلي راځو اوس پیژنو چې متجانس مخلوطونه کوم مخلوطونو ته ویل کېږي او غیر متجانس مخلوطونه کوم مخلوطونو ته ویل کېږي لومړی د متجانس مخلوطونو څخه را شروع کوو نو متجانس مخلوطونه داسې ویلی سو چې متجانس مخلوطونه عبارت د هغه مخلوطونو څخه دي چې په ټولو برخو کې یو شان یا هم یو رقم څه شی ولري فیزیکي او همدارنګه کیمیاوي خواص ولري متجانس مخلوطونه عبارت د هغه مخلوطونو څخه دي چې په ټولو برخو کې یو رقم یا یو شان فیزیکي او کیمیاوي خواص لري. د دې مثال څنګه ویلی شو؟ د دې مثال خپله بیرته د مالګې او د اوبو مثال ویلی شو. مثلا راځم په یو بیکر کې د مثال په توګه سره څه شی اچوم یو اندازه اوبه راخلم په یو بیکر کې یو اندازه اوبه راخلو اوس دغه اوبه چې موږ راواخلو راځم د هغه څخه وروسته د اوبو ته یو اندازه سودیم کلوراید یا د خوړو مالګه واچوم د اوبو ته یو اندازه سودیم کلوراید یا د خوړو مالګه واچوم دا خپله اوبه سوله یا هم H2O سوه اوس په دې ځای کې دغه اوبو ته چې کله ما مالګه ور واچوله بیا راځم دغه مالګه په د اوبو کې ښه حل کوم یا د لړلو په واسطه سره یا د مثال په توګه د شورولو په واسطه سره خو دغه مالګه د مالګې یو ثابته اندازه په دغه ثابته یا ټاکلې اندازه اوبو کې حلوم کله چې مو دې دواړه یو په بل کې حل کړه نو په نتیجه کې د دې څخه یو مخلوط لاسته راځي اوس دغه مخلوط چې د مالګه په مکمل ډول په د اوبو کې حل سي نو دغه مخلوط چې کوم لاسته راځي دی په ټولو برخو کې یو رقم خواص لري فیزیکي او کیمیاوي فیزیکي معنا څه شي معنا رنګ بوی خوند کثافت یې هم په دې مقطع کې په دې ځای کې یو رقم وي هم په دې ځای کې یو رقم معنا په دواړو ځایونو کې په هر برخه کې یو رقم وي کیمیاوي خواص معنا څه شي کیمیاوي خواص معنا دا چې د کومو ذراتو څخه چې دغه ځای جوړ شوی دی د هغو ذرات څخه به دغه ځای هم سره کم شوی وي جوړ شوی معنا څومره اندازه اوبه او سودیم کلوراید چې دلته موجود وي په هماغه اندازه اوبه او سودیم کلوراید به دلته موجود وي چې دغه د کیمیاوي خواصو یو شان کېدل یې خپله فزیکي خواص یو رقم کړله نو موږ داسې وایو چې دلته چې کوم مخلوط لاسته راځي دغه مخلوط ته په خپله په مجموعه کې محلول هم ویل کېږي ځکه موږ تاسو په سر کې لا وویله چې متجانسو مخلوطونو ته خپله محلولونه هم ویل کېږي او د هغه ترڅنګ چې په ټولو برخو کې یو رقم فیزیکي او همدارنګه کیمیاوي خواص لري نو ځکه موږ ویلی سو چې دې ته متجانس مخلوطونه هم ویل کېږي یا د دې یو بل مثال د مثال په توګه سره داسې ویلی شو که چیرې مثلا موږ راسو یو اندازه د مثال په توګه سره اوبه راواخلو او بیا د اوبو ته چې شو راچوو د اوبو ته یو اندازه بوره ور واچوو فرق یې څه شی دی د مالګې او د بورې په دغه کې په کیمیاوي جوړښت کې خو توپیر شته خو په فزیکي حالت کې په حالت کې توپیر نشته دا هم په جامد حالت کې دی هغه هم په سره کم کې دی په جامد حالت مثلا یو اندازه بوره چې ده دا را اخلم یو اندازه بوره را اخلم د اوبو ته یې څنګه کوم ورته ور اچوم یو اندازه بوره مې راواخیستله او دا بوره را اخلم د اوبو ته یې ور اچوم کله چې مې بوره د اوبو ته ور واچوله او بیا مې ښه سره حل کړله البته ټاکلې اندازه بوره په ټاکلې اندازه اوبو کې حلیږي چې دا زموږ ستاسو راتلونکي ورځې درسونه دي انشاءالله وایو یې دلته دغه یو ټاکلې اندازه بوره راخلم په ټاکلې اندازه اوبو کې اچوم کله چې مې دا دغه اوبو ته ور واچول او په مکمل ډول مې حل کړله بیا که زه چیرې راسم د مثال په توګه سره د دغه مقطع څخه یا د دغه ځای څخه یو اندازه چې راواخلو یو مثلا دلته خوند وګورو یا دلته د مثال په توګه سره د دې خواص وګورو فزیکي یا کیمیاوي معنا کې فزیکي او کیمیاوي خواصو مطلب به درته ویلي او یا په دې ځای کې راواخلو د دې ځای او د دې ځای خوند رنګ بوی
هغه د ذراتو مقدار ټوله ورسره کم وي سره مساوي سره یو شی وي. نو موږ داسې وایو چې په دغه مخلوط کې چې ټوله کیمیاوي او فزیکي خواص یو رقم سوله نو د مخلوط ته باره چې ویل کېږي متجانس مخلوط یا محلول ورته ویل کېږي. نو موږ داسې وایو چې متجانس مخلوط عبارت د هغه مخلوط څخه دی چې په ټولو برخو کې یو رقم کیمیاوي او فزیکي خواص ولري. د هغه څخه وروسته راځو دویم غیر متجانس مخلوط ته چې غیر متجانس مخلوط ته څه ته ویل کېږي یا غیر متجانس مخلوط کوم مخلوط ته ویل کېږي. د متجانس مخلوط خلاف غیر متجانس مخلوط څه ته ویل کېږي. غیر متجانس مخلوط موږ داسې ویلی سو چې عبارت د هغه مخلوط څخه دی چې په ټولو برخو کې یو رقم فیزیکی او همدارنګه کیمیاوي خواص ونه لري. غیر متجانس مخلوط عبارت د هغه مخلوط څخه دی چې په ټولو برخو کې یو رقم فیزیکی او کیمیاوي خواص ونه لري. د دې مخلوط مثالونه بخي ډیر دي. د مثال په توګه سره لکه موږ چې مخکې ویله جامد په جامد کې مخلوط مو ویلی چې موږ ول د مثال په توګه سره که چیرې کچمیش او نخود یو د بل سره ګډ اوس که چیرې د مثال په توګه سره یو لوښی راواخلو او په دې لوښي کې موږ او تاسو چیز او چیز سره ګډ کړو مثلا کشمیش او نخود سره ګډ کړو یا د مثال په توګه سره یو دوه نور جامد مواد یو د بل سره ګډ کړو. فرض کړئ چې د مثال په توګه سره دا ټوله څه شي سوله دا مثلا کشمیش سوله همدارنګه فرض کړئ چې دا څه شي سوله دا نخود سوله. دا مصفا کړله یو د بل سره مو ګډ کړه. موږ مخکې ویلي وه چې کله دوه یا څو مواد یو د بل سره ګډ شي نو مخلوط لاسته راوړو او بیا مو ویلي وه چې مخلوطونه پر دوه ډوله دي متجانس او غیر متجانس. اوس دلته دغه هم یو مخلوط سو دا هم یو مخلوط سو دا هم یو مخلوط څه ډول مخلوط سو د ټولو برخو کې یو رقم فزیکي او کیمیاوي خواص درلودل دي نو متجانس مخلوط سو. اوس راځو دا مخلوط ته که چیرې موږ د مثال په توګه سره د دغې برخې څخه مثلا دا راواخلو ویخورو په دې برخه کې د نخودو مقدار تر کشمیش سره کم دی زیات دی نو دی به سره کم وي ډېر خوږ به وي. او که چیرې بیا زه راسم د دغې برخې څخه مثلا دغه راواخلو که چیرې دا وخورو په دې کې به د کشمیشو مقدار تر نخودو زیات دی معنا دا چې دته به بیا دا سره کم وي ډېر خوږه وي. نو په ټولو برخو کې نه فزیکي خواص یو رقم سو نه کیمیاوي. فزیکي معنا څنګه فزیکي اوس ګورئ په دا ځای کې که چیرې موږ رنګ ته وګورو کشمیش مثلا زرغونه دي او همدارنګه نخود چې دی هغه ژړ رنګ لري نو په دې ځای کې که چیرې مثلا د فزیکي خواصو یو دانه راواخلو چې مثلا رنګ دی په دې ځای کې به ډېر زرغونه رنګ مواد موجود وي او په دې ځای کې به ډېر ژړ رنګ مواد موجود وي نو فزیکي خواص یو رقم نه شو. دا د فزیکي خواص فقط یو مثال دی. همدارنګه کیمیاوي خواص د ذراتو شمیر په ټولو ځایونو کې سره کم دی یو شان نه دی. نو داسې ویلی سو چې ټول هغه مواد چې په ټولو برخو کې یو رقم فزیکي او کیمیاوي خواص ونه لري د غیر متجانس مخلوطونو په نوم سره یادېږي. چې د دې مثال ښه مثال یې موږ او تاسو چې شو ویلی ښه مثال یې موږ او تاسو د جامد په جامد کې مخلوطونه خو نو دغسې ډېر نور دي خو دا فقط د جامد په جامد کې مخلوطونه یو مثال شو چې د دې څخه د ځایوالي څخه یو غیر متجانس مخلوط په لاس راغلی. همدارنګه دویمه خدای دې وکړي چې په متجانس او غیر متجانس مخلوطونو کې کوم مشکل نه وي. دویمه هغه تر ټولو مهمه موضوع چې ده هغه ته راځو د مخلوطونو د توکو یا د مخلوطونو د موادو د بیلولو یا د جلا کولو لارې طریقې وایي. د مخلوطونو د توکو یا د موادو هغه مواد چې مخلوطونه ځینې جوړ شوي د هغوی د جلا کولو یا د بیلولو لارې او طریقې. که چیرې موږ وغواړو د جلا کولو لارې یا طریقې که چیرې وغواړو چې د مخلوطونو مواد چې موږ مثلا یو مخلوط جوړ کړو یا دغه مواد یو د بل څخه بیا جلا کړو څنګه کولی شو چې د مخلوطونو دغه توکي یا دغه مواد یو د بل څخه جلا کړو. د کومو طریقې مختلفې طریقې شته چې د هغو طریقو څخه یې موږ او تاسو دلته فقط یو څو دانې وایو. د مثال په توګه سره
که چیرې موږ غواړو چې مثلا یو مخلوط، مثلا فرض کړئ دغه مخلوط دی چې موږ په سوډیم کلوراید مو په اوبو کې اچولی دی، سوډیم کلوراید مو په اوبو کې حل کړی دی. اوس زه غواړم چې دغه سوډیم کلوراید د دغه اوبو څخه بیرته څپو کړمه، ځینې جلا کړم. معنا دا چې د دغه مخلوط دواړه توکي په جلا جلا سره غواړم بیرته څپو کړم، لاسته راوړم، یا د مخلوط د دواړه توکي څپو کړم سره جلا یې کړم. اوس نو د دغه جلا کولو دپاره د کومې طریقې څخه موږ کولی شو چې استفاده وکړو، د کومې طریقې په واسطه سره کولی شو چې د مخلوطونو دغه توکي چې دي هغه یو د بل سره جلا کړو، چې د دې کې تر ټولو هغه اوله او عامه طریقه چې ده هغه د بړاس طریقه ده. د بړاس یا هم د چیش طریقه ده، د تبخیر طریقه ده، د بړاس یا د تبخیر یا د ایواپوریشن طریقه ده. زه راځم دغه بیکر یا هم دغه سولوشن یا د محلول چې موږ په د بیکر کې جوړ کړی دی، دې ته راځم چې شو تر کومه تودوخه ورته ورکوم، دې ته راځم چې ورکومه تودوخه ورکوم. معنا دا چې دا څه په کومه دا تودوخه ورکوو. کله چې مو دې څه پکړه تودوخه مو ورکړله، نو د تودوخې په ورکولو سره دلته دغه تودوخه یو څه وخت یو مثلا تودوخې مقدار 100 سانتي ګریډ ته ورسېدی. په تیر یونټ کې موږ تاسو ویلي وه چې د اوبو د ایشېدو نقطه چې ده هغه 100 سانتي ګریډ ده. اوس نو دلته دغه د تودوخې مقدار په 100 سانتي ګریډ کرار زیاتیږي، چې د هغه په زیاتېدلو سره موږ داسې ویلي وه چې د موادو هغه د بړاس فشار چې هغه د اتموسفیر تر فشار زیاتیږي. کله چې زیات شول نو اوبه عموما ځینې څه کېږي، ځینې بړاس کېږي، ځینې تبخیر کېږي. د اوبو دغه مواد چې دي یا د ساس کې دي هغه پورته کېږي. اوس نو کله چې اوبه په بړاس کېدلو سره پیل وکړي، نو د اوبو په بړاس کېدلو سره مستقیما هغه سوډیم کلوراید یا د خوړو مالګه چې ده هغه چیرې پاتېږي، هغه د بیکر په تل کې پاتېږي، چې په نتیجه کې ټول اوبه بړاس شي د تودوخې په واسطه سره. نو موږ ته یوازې چیش لاسته راځي، سوډیم کلوراید لاسته راځي، چې دا د مخلوطونو د توکو د جلا کولو یو څه شوله، یو لاره شول. همدارنګه بل عملیات چې د هغه په واسطه سره موږ کولی شو چې د مخلوطونو توکي یو د بل سره جلا کړو، هغه د تقطیر عملیه ده. د تقطیر عملیه لکه څنګه چې موږ کولی شو چې تقطیر شوي اوبه د عادي اوبو څخه یا د منرالي اوبو څخه لاسته راوړو، د تقطیر د عملیې په واسطه سره همدا رقم کولی شو چې مخلوطونه هم یو د بل سره د تقطیر د عملیې په واسطه سره جلا کړو. همدارنګه بله مهمه طریقه چې ده چې د هغې په واسطه سره کولی شو چې د مخلوطونو توکي یو د بل سره جلا کړو، هغه خپله د تصعید یا د سبلیمیشن طریقه ده. د تصعید د طریقې په واسطه سره هم موږ کولی شو چې د مخلوطونو توکي یو د بل سره جلا کړو. اوس نو تصعید خپله څه ته ویل کېږي؟ تصعید یا سبلیمیشن چې دی دا خپله دې ته ویل کېږي چې کله چې جامدات مستقیما په ګازونو بدل شي، دغه عملیې ته خپله تصعید یا سبلیمیشن ویل کېږي. چې دغه تصعید یا سبلیمیشن چې دی دا خپله د جامدو مخلوطونو د جلا کولو یوه لاره ده. یعنې کله چې موږ غواړو جامد مخلوطونه یو د بل سره جلا کړو، نو کولی شو چې د تصعید یا سبلیمیشن په واسطه یې جلا کړو. چې د دې مثال مثلا امونیم کلوراید ویلی شو یا نفتالین ویلی شو، امونیم کلوراید، نفتالین او همدارنګه ځینې نور مواد چې د دې د تودوخې چې ده د تودوخې په ټاکلې درجه کې د تصعید عملیې په واسطه سره د دې مواد یو د بل سره یا د مخلوطونو دغه کوم توکي چې دي دا کولی شو چې یو د بل سره یې جلا کړو. یعنې سبلیمیشن یا تصعید چې دی هغه عموما د جامدو مخلوطونو د جلا کولو لپاره استفاده کېږي، چې مثلا موږ وایو جامد په جامد کې. همدارنګه بړاس یا تبخیر چې دی هغه عموما د مایع په جامد مخلوطونو لپاره استفاده کېږي، او تقطیر عملیه هم مایع په مایع مخلوطونو لپاره استفاده کېږي، او همدارنګه هم د مایع په جامد کې مخلوطونو د جلا توکو د جلا کولو لپاره استفاده کېږي. دغه ځینې طریقې وي چې د دې طریقو په واسطه سره موږ کولی شو چې د مخلوطونو توکي یو د بل سره څپو کړو، یو د بل څخه یې جلا کړو. د هغه څخه وروسته راځو د محلولونو توکو یا اجزاو ته، چې یو محلول جوړ شوی یعنی متجانس مخلوط. اوس موږ او تاسو هم متجانس مخلوط وپېژندئ، چې متجانس مخلوط ته چې ویل کېږي موږ دې ته محلول هم ویل کېږي. په ټولو برخو کې یو شان کیمیاوي او فزیکي خواص لري. همدارنګه غیر متجانس مخلوط مو هم وپېژندئ، چې غیر متجانس مخلوط هغه مخلوط ته ویل کېږي چې په ټولو برخو کې یو ډول کیمیاوي او فزیکي خواص ونه لري. د هغه څخه وروسته اوس موږ راځو د متجانس مخلوطونو یا د محلولونو توکي یا اجزا. یو محلول جوړ شوی د کومو توکو یا کومو اجزاو څخه دی. عموما یو محلول یا هم یو متجانس مخلوط چې دی هغه جوړ شوی د دوو برخو څخه، چې یوې برخې ته یې
حل کېدونکې برخه ویل کېږي یا حل کېدونکې ماده ورته ویل کېږي. همدارنګه بلې برخې ته یې حل کوونکې ماده ورته ویل کېږي. معنا ټوله متجانس مخلوطونه جوړ شوي د دوو برخو څخه دي چې یوې ته یې حل کېدونکې ماده ویل کېږي او بلې ته یې حل کوونکې. یعنی کله چې حل کېدونکې د حل کوونکې سره یو ځای شي نو څه شی لاسته راځي؟ د دې څخه یو محلول، یو سولوشن یا یو متجانس مخلوط لاسته راځي. ټوله محلولونه جوړ شوي د دوو برخو څخه دي چې یوې ته یې حل کېدونکې برخه ویل کېږي، بلې ته یې حل کوونکې برخه. اوس نو حل کېدونکې څه ته ویل کېږي او حل کوونکې څه ته ویل کېږي؟ که چیرې موږ راسو د تیر مثال ته که چیرې موږ راسو، په تیر مثال کې موږ او تاسو یو څه شو ویلی، یو محلول مو ویلی چې موږ په دې کې ویل سوډیم کلوراید او اوبو ته ور اچوو یا مثلا بوره او اوبو ته ور اچوو. اوس دلته دغه اوبه چې دي، دغه سوډیم کلوراید چې کله ور ولویږي، دغه اوبه دا سوډیم کلوراید په خپل ځان کې حلوي. دا اوبه د سوډیم کلوراید څه به کوي؟ په خپل ځان کې یې حلوي. نو اوبه چې سولې هغه حل کوونکي مواد شو. اوبه سره کوم مواد شو؟ حل کوونکي مواد شو. ولې؟ ځکه چې د اوبو نور مواد په ځان کې حل کړه. نو اوبو چې نور مواد په ځان کې حل کړه نو اوبه حل کوونکي شولې. اوبو نور مواد په ځان کې حل کړه نو اوبه حل کوونکي شولې. او سوډیم کلوراید په اوبو کې حل شو نو دی بیا سره کم شو؟ حل کېدونکی شو. نو که چیرې موږ راسو نو داسې ویلی شو چې ټوله محلولونه جوړ شوي د دوو برخو څخه دي چې یوې ته یې حل کېدونکې برخه ویل کېږي، بلې ته یې حل کوونکې برخه ویل کېږي. یا مثلا یو بل مثال راکړم. د مثال په توګه سره مثلا په یو بیکر کې مثلا چې راچوو یو اندازه اوبه اچوو او بیا د اوبو ته چې راچوو، د مثال په توګه سره بوره وراچوو. مثلا د اوبو ته چې راچوو بوره وراچوو. کله چې مو د اوبو ته بوره ور واچوله نو د برې په ور اچولو سره دا اوبه راځي، دا د برې دا کوچني ذرې چې دي دا په خپل ځان کې څه کوي؟ دا په خپل ځان کې حلوي. د کوچني ذرې په خپل ځان کې څه کوي؟ حلوي. کله چې اوبو دغه بوره په ځان کې حل کړله نو اوبو ته به موږ وایو چې اوبه حل کوونکي مواد شوله، او دا بوره چې په دا اوبو کې حل شوله نو برې ته موږ وایو چې دا سره کوم مواد شوله؟ حل کېدونکي مواد. او د دې څخه چې کوم مخلوط لاسته راځي د مخلوط ته بیا څه ویل کېږي؟ محلول یا هم متجانس مخلوط ورته ویل کېږي چې په ټولو برخو کې یو ډول کیمیاوي او همدارنګه فزیکي خواص لري. د هغه څخه وروسته یعنې موږ داسې ویل چې د محلولونو توکي یا اجزاوې چې دي هغه خپل محلول جوړ شوی د دوو اجزاو څخه دی یا د دوو برخو څخه دی چې یوې ته یې محلل یا هم حل کوونکی ویل کېږي او بلې ته یې حل کېدونکی یا منحله کېدونکی ماده ورته ویل کېږي. د دوو برخو څخه یو محلول سره کم شوی دی، جوړ شوی. د هغه څخه وروسته د محلولونو په جوړښت کې د کتلې د پایښت یا د کتلې د پایښت قانون یا د کتلې هغه کومه اندازه چې د هغې د پایښت یا د پاتې کېدلو قانون. دا مثال داسې ویلی شو چې لکه دا خپله په ټولو موادو کې د کتلې د پایښت قانون شته. د کتلې د پایښت قانون عموما داسې دی چې د کنزرویشن آف ماس یا د کتلې د پایښت په قانون کې موږ داسې وایو چې کله دوه مواد یو د بل سره یو ځای شي نو دغه دوه مواد خپل کتله د لاسه نه ورکوي بلکې په تولید شوي موادو کې یا پروډکټ موادو کې هم دی درلودونکي د هماغه مقدار کتلې وي. دغه قانون چې دی دا خپله موږ ته دغه قانون په محلولونو کې هم شته. معنا دا چې دلته اوس که چیرې مثلا موږ راسو دا برې مقدار ته دغه بره چې ده مثلا فرض کړئ چې دا 2 ګرامه ده، 2 ګرامه خو نو ډېره لږ ده، خیر فرض کړئ چې دا 2 ګرامه ده او دغه اوبه چې دي دا فرض کړئ چې 50 میلی لیټره دي. اوبه 50 میلی لیټره دي، بوره چې ده هغه 2 ګرامه. اوس دا 2 ګرامه بوره چې زه دا 50 میلی لیټره 2 ګرامه بوره چې 50 میلی لیټره اوبو ته ور واچوم، دلته د بورې او د اوبو په کتله کې هیڅ توپیر نه راځي. د بورې او د اوبو په کتله کې هیڅ توپیر نه راځي. کوم محلول چې لاسته راځي دغه محلول به بیا 250 څه شي وي میلی لیټره یا 250 میلی لیټر پر 250 میلی لیټر ضرب ګرام څه شي به وي محلول به وي. معنا دا چې د دې څخه څه شي کېږي؟ د دې څخه هغه دی چې د خپل هغه کتله چې ده هغه د لاسه نه ورکوي. نو موږ داسې ویلی شو چې د کتلې د پایښت په قانون کې چې د حل کېدونکي
کومه کتله چې ده یا د کتلې هغه مقدار چې دی جمع د حل کوونکي د کتلې هغه مقدار یا هغه اندازه ده دی یا کتله وایست یا اندازه کوم توپیر لري خو د کتلې او د ولیوم او د اندازې د ټولو ترمنځ توپیر موږ او تاسو په تیر یونټ کې ویلی دي. دغه دواړه چې د کتله او همدارنګه د حل کوونکي کتله چې سره یو ځای سي د مکمل ټول محلول کتله څه به کېږي په لاس ځینې راځي. نو داسې ویلی سو چې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد د یو ځای کېدلو په جریان کې خپله کتله د لاسه نه ورکوي بلکې محلول خپله د محلول مکمله کتله خپله موږ ته د حل کېدونکي کتله او د حل کوونکي د کتلې څخه څه رقم شوی دی په لاس راغلی. چې د دې مثال موږ ویلی که چیرې مثلا 2 AMU مثلا فرض کې AMU وایو 2 AMU بوره موږ مثلا 50 AMU اوبو ته واچوو نو د دې دواړو د یو ځای والي څخه د ټولو محلول کتله لاسته راځي د 50 AMU دې دواړه خپله کتله د لاسه نه ورکوي چې دغه قانون ته د کتلې د پایښت قانون ورته ویل کېږي په محلولونو کې یعنی حل کېدونکي او حل کوونکي مواد خپله کتله د لاسه نه ورکوي بلکې د دواړو د کتلې څخه د یو محلول کتله څه به کېږي په لاس راځي چې دغه قانون ته خپله چې ویل کېږي د محلولونو په جوړښت کې د کتلې د پایښت قانون ورته ویل کېږي. د هغه څخه وروسته راځو د مادې فزیکي حالت اغیزه یا تاثیر په حل کېدلو باندې. آیا د مادې فزیکي حالات چې مایع جامد ګاز او همدارنګه فزیکي حالت یې موږ دې ته هم ویلی سو چې مثلا مواد په څه رقم حالت کې دي مثلا په جامد حالت کې دي په دغه جامد حالت کې دي څنګه دي مثلا کریسټالي غټ کریسټالي جوړښت لري کوچني دي میده دي مثلا څه رقم دي دغه ته هم د دې هغه فزیکي یا هم ظاهري جوړښت یا د لیدلو هغه جوړښت ورته ویل کېږي. اوس نو دغه د مادې فزیکي حالت چې دی دغه پر حل کېدلو باندې کوم تاثیر لري او که نه لري. نو موږ داسې ویلی سو چې د مادې فزیکي حالت چې دی هغه د حل کېدلو پر عملیې باندې. اوس نو حل کېدل عملیې څه ته ویل کېږي کله چې یو ټاکلې اندازه حل کېدونکي مواد په حل کوونکي کې حل سي دی عملیې ته حل کېدل ویل کېږي. آیا دغه د حل کېدلو پر عملیې باندې فزیکي حالت کوم تاثیر لري او که نه لري؟ راځو دغه د فزیکي حالت تاثیر وایو د حل کېدلو پر عملیې باندې. نو داسې ویلی سو چې فزیکي حالت چې دی هغه د حل کېدلو باندې تاثیر لري. څنګه؟ زه راځم مثلا 2 بیکران راخم. یو بیکر د مثال په توګه سره فرض کړئ چې دا سو بل بیکر فرض کړئ چې مثلا دا سو. په دواړو بیکرانو کې په مساوي اندازه سره اوبه اچوم. څومره اوبه چې مثلا په دې بیکر کې اچوم هغومره اوبه راځم د مثال په توګه سره په د دویم بیکر کې اچوم. په دواړو بیکرانو کې مو په مساوي اندازه سره څه شی واچوله اوبه مو واچولې. اوس دغه دواړو بیکرانو کې چې موږ په مساوي اندازه سره اوبه واچولې نو د دې څخه وروسته راځم مثلا یو غټه ټوټه د چیش راخم مثلا د برې راخم یو غټه ټوټه د برې راخلم دلته یې څنګه کوم دې اوبو ته وراچوم. دا غټه ټوټه د برې مې راواخیسته دې اوبو ته مې واچوم. دا چیش شوله دا بوره شوله همدارنګه دا څه شی شوله دا اوبه شولې. یو غټه ټوټه د اوبو مو راواخیستله او چاته مو ورواچوله د برې مو راواخیسته اوبو ته مو ورواچول او د هغه څخه وروسته بیا راځم دغه مقدار بره راخلم کوچني ټوټې ځینې جوړوم معنا میده کوم او بیا دغه میده سوي ټوټې راخلم و چاته وراچوم و د اوبو ته وراچوم. بیا ګورو چې آیا دغه غټه ټوټه په دغه اوبو کې ژر او په ښه ډول حلیږي که یا د کوچني ټوټې په دغه اوبو کې ژر او په ښه ډول حلیږي. تاسو به وګورئ چې د لړلو څخه وروسته یا د ښورولو څخه وروسته به هغه کوچني ذرې چې دي هغه به نسبت د غټې ټوټې ته په دغه اوبو کې ژر څپه وسي په دغه اوبو کې به ژر حل سي خو دغه غټه ټوټه په دغه اوبو کې په زیات وخت سره څپه وسي حل بسي. نو دلته چې کله نو موږ داسې وایو چې د موادو فزیکي حالت چې دی هغه پر حل کولو باندې تاثیر کوي. دلته چې دغه ټوټه دغه د برې ټوټه چې ده دا چې په زیاته اندازه سره ده دا معنا چې د دې لږ سطحه د اوبو سره په تماس کې ده خو دا کوچني ذرې چې دي هره ذره جلا د اوبو سره سره کم ده په تماس کې ده. نو هر څومره چې د تماس سطح زیاتیږي د تماس د سطحې په زیاتېدلو سره حل کېدل هم زیاتیږي د حل کېدلو قابلیت هم زیاتیږي او هر څومره چې د تماس سطح د حل کوونکي موادو سره
د حل کېدونکي د مواد سطح د حل کېدونکي موادو د تماس سطح چې د حل کوونکي موادو سره کمیږي په هماغه اندازه سره د دوی د حل کېدلو قابلیت هم ورسره کمیږي. چې دا مثال موږ او تاسو کولی شو په خپلو کورونو کې تجربه کړو. مثلا په یو ګیلاس کې مثلا په 2 ګیلاسونو کې نیم ګیلاس اوبه په یو کې راواخلو، نیم ګیلاس اوبه په بل کې راواخلو، یو ته د برې غټه ټوټه ور واچوو، بل ته د برې کوچني کوچني ټوټې ور واچوو. هغه کوچني کوچني ټوټې به تر دا غټې ټوټې سره کم سي، ژر به حل سي. ولې؟ ځکه چې د کوچني کوچني ټوټو د تماس سطح د حل کوونکي موادو یعنې اوبو سره زیاته ده، خو د غټې ټوټې د تماس سطح البته د ټولو مالیکولونو ته فکر کوو. اوس نو دا غټه ذره چې په منځ کې مالیکولونه شته هغه د اوبو سره په تماس کې نه دي، نو د دې د تماس سطح د حل کوونکي موادو یعنې اوبو سره بیا کمه ده، نو ځکه یو ژر حلیږي او بل کم. نو داسې په نتیجه کې ویلی سو چې د موادو فزیکي حالت چې دی هغه د حل کېدلو پر عملیې باندې تاثیر کوي. هر څومره چې د تماس سطح زیاتېږي، تماس د سطحې په زیاتېدلو سره د حل کېدلو قابلیت زیاتېږي، او هر څومره چې د تماس سطح کمیږي، د تماس د سطحې په کمېدلو سره د حل کېدلو قابلیت هم سره کم کېږي، ورسره کمیږي. د هغه څخه وروسته بله مهمه موضوع چې ده هغه د موادو انحلالیت دی، چې د موادو انحلالیت څه ته ویل کېږي. همدارنګه د موادو د انحلالیت تر څنګ اوبه د حل کوونکي مادې په توګه خالصه ماده، عنصرونه او مرکبونه انشاءالله الرحمن په راتلونکي لوست کې به یې ولولو. نو موږ او تاسو د نن ورځې درس تر همدې ځایه پورې وو. په لومړي سر کې مو مخلوط وپېژندی چې مخلوط څه ته ویل کېږي، د مخلوط یو څه مثالونه مو ویله، د هغه څخه وروسته مو ویله چې مخلوطونه په 2 ډولو ویشل شوي دي، متجانس مخلوطونه او غیر متجانس مخلوطونه. متجانس مخلوطونه مو وپېژندل، غیر متجانس مخلوطونه مو وپېژندل، د مخلوطونو د توکو د بېلولو لارې مو ولوستلې، د محلولونو توکي اجزاوې مو ولوستلې، د محلولونو په جوړښت کې متکیفیت د پایښت قانون، د مادې د فزیکي حالت اغېزه په حل کېدلو کې باندې ولوستله. د هغه څخه بله ورځ به انشاءالله الرحمن موږ او تاسو د موادو د انحلالیت څخه خپل درس را شروع کړو. تر دې ځایه پورې که چېرې د لا ښه زده کړې دپاره ویډیو بیا درسره وګورئ، او تر دې ځایه پورې که چېرې کوم مشکل یې کولی شئ چې کومنټ کې راته ووایاست. نو موږ او تاسو د نن ورځې درس پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر بیا پورې ښه ورځ او ښه